آیا غواړئ خپل کاروبار کې قرضداران په صحیح توګه تعقیب کړئ؟ نو تاسو ګورئ چې دلته زه یو نوم لیکم، نو ماته د تاریخ واپسۍ نیټه دلته لیکي چې 7 ورځې بعد ده. نو دلته زه دا عدم لیکم. نو دا به تاسو څنګه ترسره کوئ؟ لومړی اسانه طریقه دا ده چې دلته تاسو ولیکئ او دلته هم راشئ مساوي بیا ټوډے فنکشن اوس بسته مثبت دا د ورځو خانه چې ډي 3 ده، انټر ووهئ. صحیح شو؟ که زه دلته اوس ورځې بدله کړم نو دا راځي. خو مسله دا ده که زه دلته بل نوم ولیکم نو دا هغسې اتومات ماته نه راځي. اتومات کولو دپاره نو بیا دا مسلکي طریقه وکاروئ. لومړی دلته راځم د اف فنکشن کاروم، نو مساوي اف دا خانه باید برابر نه وي. مطلب یې دا دی چې په دې خانه کې هر کله متن ولیکل شو نو ته به دې خانه کې لیکي، او که هیڅ هم پکې نو خانه خالي وه نو ماته بیرته خانه خالي راکړه او انټر. صحیح شو؟ اوس راځم دلته نیټې ته هم هماغه طریقه استفاده کوم، مساوي اف دا خانه خالي نه وي نو ماته به څنګه کوي؟ ټوډے فنکشن سره به مثبت یعنې دا خانه دلته دا څومره راځي ډي 4 او بیا ورپسې کاما خالي اوس بسته انټر. صحیح شو؟ اوس که زه یو نوم لیکم نو ماته نیټه تاریخ ښیي، یوازې ماته دلته پکار ده چې پیسو مقدار ولیکم. تاسو کولی شئ داسې لاندې کاږئ او دا هم دا ډول لاندې. اوس نو نومونه لیکئ. تاسو کولی شئ دا د تمرین فایل زما د ټلګرام اکاونټ څخه ترلاسه کړئ او د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ. البته لایک او شیر مو هېر نه شي. مننه.